الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم درود شریف پا جمع ہے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين زما عزت مندرونو منتاسو چی پکم سلسلہ کنن راجم یو دا زمون دا دے محترم رور جناب حاجی سید اللہ جان صاحب نوالد صاحب دا تعزیت پر سلسلہ کی راغون شوی او دا غی دا وفات نندر مروز دا چی دا دے دنیا نے غبل جہان تا آخرت تا سفر کردے دے پروردگار دا غی دا سفر دا آخرت دا خیر او دا برکت و گردیں اللہ دے پا قبر انوار نازل کی دے بچولا دے اللہ صبر و جر ورکی رونو دو خبری پا مختصر وقت کی ستاسو خدمت کرس کو یو دا دی چی ہر انسان لمرگ شتا و دا مرگ نخلاسی نشتا او دویم دا دی کہ دا دنیا دا انسان زندگی دا جون دا دی مقصد سے دی او یو رکوٹی غند مزیدار نسخه در تخیم چی اغز منگا استاسو دا خیرت دا کامیابی لوی ذریعہ دا دا دو خبری پا مختصر وقت کے در تبیانو لومبے خبر دا چی مرگ داسی و حقیقت چی دا غیر ایسو کنکار نشکول دیر خلق دی چی دا اللہ پا ذات کے شک کئی سو کوئی اشتا و سو کوئی نشتا او زمون کل عقیدہ دا چی اللہ موجود دے ویاو دے سوک دا اللہ پا وحدانیت کے شک کئی او شرک کئی مشرکان دی بوتانو تا سجدے کئی سوک دا حضور پاک پا نبوت کے شک کئی او دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوتم دیر ظالمان قائل ندی سوک دا خدای قرآن کے شک کئی اگرچہ قرآن بے شک بے شبہی کتاب دیں دیر خلق دی چی قرآن دا اللہ کتاب نمانی لیکن مرگ اغا حقیقت چی پدے کے دے چا شک نشتا ہندوی منی عیسائی منی یہودی منی مسلمان منی و کافر منی مرگ کے سوک شک نہ کئی نہ پکی کولی شی دمرا دا چی زمان پا مرگ ایمان دے او دا غنور و اغیار و کافران و پی ایمان نشتا اس ایمان ستاوا چیر کلاغی امانی او منگ امانو نا ایمان سا مطلب شو دا ایمان دا مطلب زمان دا عقیدہ و یقین دے چی دا مرگ اللہ راولی او سبب والا جوڑای سبب والا کل گولے جوڑا کی کل ایکسیڈنٹ او کل ٹوخی او کل تب او کل دزل بیماری او کل زیڑی او یرقان وغیرہ ہیپیٹائٹ سے تاسو اتوائے کینسر دا اسباب والا اللہ پیدا کی خدا مرگ دا دی سبب دا وجن رازی دا مرگ پہ اللہ راولی دیر کرت یو سڑی دزل بیمار دے پڑنبی دل والا اٹیک راگے او مرشو او دیر داسی دی چی دزل دا زمانو نا بیمار دے دا غی نا بچی او پا گولے مرش پہ ایکسیڈنٹ مرش منگوائیو چی دا اسباب اللہ پیدا کردی او پا دا اسباب دا مرگ خدای راولی او بیام دا خبر دا
چې د مرګ یو خاص ورځ ده او خاص ټیم خاص وخت، نو هغه سبب ولا الله په خاص ټیم موجود کی او په دغه خاص ټیم ته الله سو باسي، دې ته په مرګ ایمان وای. هغوی سوای هغوی وی دا تبې مړکه، اتبه مؤثره ګڼي، دا زیړی مړکه، او دا د زړه بیماری مړکه، او دا ګولی مړکه، او هغوی خاص ورځ نه مني. یاره که ډاکټر له رسېدلی وي بچ شوی به، یاره که په دې ګولی نه وي لګېدلی بچ شوی به، یاره که دې کلي کې نه اوسېدی او پلانکي کلي کې اوسېده نو مرګ به وله نو راغلی. هغوی د اسباب مؤثر ګڼي چې دا مرګ د دې سبب د وجې نه راغلی دی، او که دا سبب نو دا مرګ نه راته. مونږ وایو نه، مرګ الله راوستی دی، ګولی وله بانه کړه. مرګ الله راوست، د زړه بیماری وله بانه کړه. مرګ الله راوست او دا زړی او کینسر وله بانه کړه. دا کلی کې به دې خامخا مړ کېده، دا نشي ویلې چې که دلته نو نه به مړ دی به هم دلته مړ کېده به، دا نشي ویلې که د اسپتال ته تللی و دی به بچ شوی و، نه، بس د ده دا پوره وه چې دی به د اسپتال ته نه رسي او دی به خامخا مري. دا زمونږ عقیده ده. کل نفس ذائقة الموت مشهور آیت تے پا دی دکانونم خلقو لکلے دے، او اللہ فرمائی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ ہر جائے کے تاسو یہ نو مرگ براجی دا مرگ نخلاصے دینش. مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ پا دی خپل تفسیر معارف القرآن کے دا دے ایتلان دے واقعی لکلے لیر دے عبرت. وی یو ځای کې یو ښځه وه، د هغې یو ماشوم بچی پیدا کېده. یو ماشوم بچی پیدا کېده، نو د دې ښځې یو غلام دی، یو مریی. غلام ته وی ورشه ماله د دکان نه دا فلانکې فلانکې بچی راوړه، شی راوړه. هغه سیدې ورته یاد کړه چې هغه د ولادت په وخت کې زنانه له په کار راځي. دا غلام یې د دروازې نه بار وت، چې وت یو سړی وله مخې له راغی. سړی تپوس کوي د دې غلام نه، وی د دې ښځې څه پیدا شو؟ وی لورې وشوه. وی ښه دا واوره ځان سره چې دا به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به د جولاګي د لاسه مري. دا سړی یو دماکه غوندې ذهن لراله چې دا دومره پلیته ښځه جوړېږي چې دا به سلو کسو سره زنا کوي، سل کسه به ردې د لاسه دوزخ ته ځي. نو راشه بېغمه کا، اړو سوچ یې ونه کړه چې فیصله د الله د نو بدلېدي خو نه شي. د لکې سوچ راغی راشه بېغمه کا، سودی په ځای پرېښوه، راغری والکور ته راغی، چاړې را واغېسته. جینۍ خو د مور نه پیدا شو، مور لا چوکړې بوکړې ته تاوی، د چاړه را واغېسته، جینۍ په دا خېټه وواله، وینې ته وبهېدې، کلمې ته ووتې او د غروالو تښتېد. لال مجرم شو او تختید. په دې سوچ چې جنۍ نه مې کلمې ویستې مړه شوه، اوس خو مجرم شم او د 302 کیس مې وکړ، اوس به مې پولیس یا هغه زمانه کې چې داسې مسله مې ځان واړو. لړ هغه غلام و اسم د هغه کلي نه بل او بل نه بل بل نه بل، دا ذرایع ابلاغ خو نو چې سړی معلوم کړي، وتښتېد. هلته ځان له مزدوري شروع کړه، مالدار شو. دی حد ته ورسېد چې هغه زمانه کې کمې ګډې چیلې و خان چې څه مالیاتو د هغې مالک شو، لوی تاجر ته جوړ شو، ډېر شهرت یې ومونته، پلانکې خان پلانکې نواب، مالدار شو. بلا نوکران دي. یو ځل یې زړه کې سوچ وکړه چې راشه خپل زوړ کلي ته لاړ شه، کم کلي کې چې د ماشوموالې او خلپوسې کړي دي، او دا اوس خو د خلکو د ذهن نه وتې، اوس د څوک څه پېژني چې دا هغه سړی یم چې هغه جنۍ مې په خېټه والې ده، ما څوک څه پېژني. دغه خپل زوړ کلي ته راغی، چې دې کلي ته راورسېد، دا خوند وله ورکړه، خلکو نه پېژن، خلکو نه یېرو. نو هغه کلي کې ځان له جیداد او پټې او قیصه پیسه برابر کړه. او نوکران یو ځل خپلو نوکرانو ته وایي چې یاره ماله یو ښځه چېرته یو جنۍ وګورئ چې زه نکاح ورسره وکړم، واده مې نه دی کړی، خو داسې جنۍ به ماله ګورئ چې په دې ټوله علاقه کې د هغې نه خوبصورته هوښیاره جنۍ بللي، هر څومره پیسې مهر غواړي دولت غواړي زه ورکوم، خو چې داسې یو جنۍ وي. هغې ولې یو جنۍ په نکاح واغېسته چې صاحب دا ډېره ښشتم ده، خلک یې د حسن تعریف هم کوي، ډېره هوښیار هم ده. چې واده شوه هغې له یو اعلی کور هم جوړ کړه، چې واده شوه او خاوند ښځې ته د واده په تقاضا کې کم نزدېکت کوي، دې ښځې ته یو کتل، د دې ښځې په دې خېټه یو داغ و، د زخم یو غټ داغ پې د پاسه پروت دی.
دته تپوسو کو یا جنه دا په خېټه دا داغ د سره وې دا ما ته مور ویلو چې ته کله پیدا شوې د مونږ یو غلامو ما غ دکان ته ولېګه سوداله او هغه ظالم را منډه کړې او ته په دې خېټه واله او کلمې درنه وسته او ما فورا هغه زمانہ کې چې کم طبيب ډاکټر باو ما حکیم را وستو تا خېټه مې وګڼل ته خدای جوړ کړي هغه غلام ظالم چې هغه تختې دلې پته نه لګي تاریخ پېښو چې خدا کیس خو ما کړی دی جنه خو زما خواله خدای را وستا کوم چې ما وجلا او کوم متعلق چې غیبی سړی ما ته سویلو دا سپګن وړې ده خو الله هغه کوي چې د انسان په ذهن کې نه تیریږي دا د محبت سره پیدا دی ویلې د لخوخم شو وی خدای یو خبره درته کوم اخو زوم چې په خېټه ما واله زده والے واله وی ګوره چې سو شو شوی دی خو زه چې بارو وتم یو غیبی سړی ما ته وې د دې خدای څه پیدا شو ما وی لوري شو وی خانو دا بسلو کسو سره زنا کوي او بیا به د جولاګي د لاس امري ما وی راشه چې دومره کمسته ته جوړیږي بیغمه کاوه نو ما تاس درک او تختیدم خدای مالدار کړم مال مې وګټه رښتیا وایي اوس خو زما خدای هغه غیبی سړی ټیک ما ته ویلي دي که غلط وی سړی دې خبرو کې ګوتې موا بدا پریدا وی نه بس اوس خو مې قبول ارڅ چې دې کړی دي هغه دی خو بس دارا ته وایي چې دا ما ووالي چې را سره دوکه وکړه که سړي رښتیا ویلي دي وی ټیکې درته ویلي دي بالکل یې ټیک ویلي دي ما عمقه خدم چې په شمېر مې سلو هلکانو سړو سره بدکاری کړې ده ته مې یو د پاسه سلم رښتونې خاوند دی بالکل یې ټیک درته ویلي دي وی تا بس وی چې څه شو زما په قسمت رسېدلی اوس خو هغه ما ته یو ټکې ویلو چې د جولاګي د لاسه به مرې او دیگه یو محل دله جوړو چې هغې کې به ماش هم نه راځي ماش جولاګي به هم نه راځي یو اعلی محل یې والا جوړ قیمتي او هغې کې داسې طریقې سره بند جوړ که پیک چې هغې ته به جولاګي دپاره مستقل نوکران ودرولی دي چې ستاسو ډیوټي به دی چې جولاګي به نه پرېږدي جاله جولاګي به نه پرېږدي د جولاګي کې یو قسم دی شاته دی ویښ کې یو دونه غوندې غوټه لري دا زهرونه ډکه صفای روانه ده په محل کې دا جولاګي چې کم دی ویني وجني کور صفای هر څه برابر ده یو ځل ښځه خاوند په خپل کټ کې دواړه سره ملاستي یو جولاګي داسې په دیوال باندې راغی دا ښځه دې خاوند ته وی تا ته دا شی یاد کړو چې زما مرګ به دې شي د لاسه وی دقه یاد کړو وی زه اوس ګورم چې ما وجنې او که زه وجنم دا را پاسېده څه شی راواغېست او ټس یې ورکړ جولاګي دې ټس په دیوال ورکړ هغه ولګېد لاندې پرېوت چې پرېوت دې چپړه راواغېسته او په هغه جولاګي یې راښکله قدرت الهي ته ګوره دا نوکې معمولي غوندې زخمي و د هغه زهر راز په هغه نوک کې وردنه وتل هم د هغې د لاسه مرګ نصیب شو بچ نه شو اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده نو زمونږ علما دا معنا کوي چې که تاسو غټو غټو محلاتو کې ولې نه یې او د زندګۍ د حفاظت هر قسمه سامان مهیا کې ځان ته خو مرګ نه نشي بچ کېدی مرګ نه خلاصې شته دی نه کم ټیم چې مقرر دی په هغه ټیم به در نه ساخېږي زه یو بل ټکې ورسره ویم د دې مفسرینو دا معنا قوي ده درسته ده زه یو بل ټکې ورسره ویم یو رساله مې یو ځل کته هغې کې لیکلي چې دا سپومیت او مریخ ته او د سیاراتو ته نن سبا کوشش کوي دا ساینسدانان د رسایه کوشش کوي نو دې پکې څه ډېر زیات مقاصد دي یو مقصد نه دی خو په هغې مقاصدو کې یو مقصد دا هم دی چې که داسې یو ځای مونږ ته مهیا شي چې هغې آب و هوا د انسان سره موافقی او مرګ را نشي داسې آب و هوا وي چې هغې کې بیماری نی تکلیفونه نی او فټ وي د انسان سره مرګ چې را نشي او مرګ نه داسې آب و هوا چې عمر 300 ته رسي 500 ته ورسي 0 کالو ته ورسي او مرګ را نشي نو ما دا ټکي چې دا مې وکتل بیا مې د جمعې بیانو نو ما د امریکې او د برطانیې او د روس ساینسدانانو اربونه که دې له دا خرچې کوې مه کوې که نور مقاصد وي به که دې له دا اربونه او کربونه ډالر لګوې مه کوې قرآن فیصله کړې ده اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده برج دې سیاراتو ته ویلې کېږي که تاسو په غټو غټو سیاراتو کې ولې نه یې مرګ نه بچ کېدی نشي دقه ایمان دی ما ته دا وایو
چې مونږ راغلی د الله په خوښه یو زوبه د الله په خوښه دې ته ایمان وایي. موتا دا وایو چې مرګ د الله په اختیار کې دی، اسباب الله پیدا کوي، کله سبب پیدا کی رستے کی، کله مضبوط سبب راولی پاغی عمل نکی بل سبب را مخی کی او پاغی باندې ته سو باسی، او چې کم ټیم مقرر کړی دی اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون، نه یو سکند هغه کې مخکیواله شتا نه یو سکند پاغی کې رستواله شتا. دې ته زمون ایمان دی او دا زمون په ایمان دی. دا څه ده کنه؟ دا خبره ختم شو، بس حاجی صاحب وفات شو، سید اللہ جان والد سے وفات شو، دا ولی یا لکه لگے روز مخ کې د دوی وادو شو، دا څنګه چل دی بس دا ما چې در تسوې دی کې څنګه ختم، بس دا د الله فیصله وا. هغه وخت کړي د چې دا کائنات پیدا نه دي، هغه وخت کړي د چې د ازمکه نو پیدا، هغه وخت کړي د چې انسان نو پیدا، حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا، چې دغه سی به وادم کیږي او دغه سی داغه نه پس داجی صاحب ارس په خپل سترګو ویني او پلان کې ټیم به سوځي او پلان کې خلک به جنازه کوي. کته وای چې دا نه نو بیا به ایمان نوځي ګوري، بیا به د ایمان نه خپخويږي، ایمان بری دی چې دا الله مخکې نه فیصله کړی دا او دغه وو دې کې اس قسمه نشو کې دی بچ د خدای سره فیصله او مکه فیصله ده. نو دا خو د مرګ حقیقت ش. دویمه مختصر ټکی چې درته وایم دا چې مونږ دنیا دا جون دا مونږ ولې په مرګ یریږو، دا ولې مونږ وایو دا مړ شو او دا جاړو او مخسر ټکو، دا ولې دا مونږ دنیا خپل اصل جون ګڼو. نو اصل کور نه چې څوک کو باسي کنه نو دی خپکیږي، اوس تا خپل کور دی او د کور نه څوک باسي نو تب جګړم کې ټوپک بم را لې کنزل بم کې او ځان بم وې بل بم وې، دا څه ده کنه؟ دا خو کستا اصل خپل کور نه او پردي کوري او ته پکې اوسېږي او تا ته چې کاکا زماره د کور نه وځه نو تا چې ټوپک راغشته لګ به له خپشي معمولی غوندې چې بل بکم دی اوسېږم، بیا به السلام د پلار کور او دې محله کې ناغه کې سې کړ یره دارا کوټه دي کې دي چې بل خدای غټ راکی کنه، نو څه خبره یره دا پردي دي کې دي چې خدای خپل راکی کنه. نو لګ معمولی د دې سامان او د کډي په انتقال بده لګون دي زړه خپي او د گاونډیانو پسې بده لګون دي زړه خپي، خو نو ټوپک را لې اوئ ولې مې وباسه نہ تماچے تک ہوتے کہ ولی میں اباسے دا ولی اڑمبی کی جنگم کے عدالت تمزے ٹوپا کمرا لے کوتا کمرا لے او دویم کے آغا کارنے کے لگ دڑا خپکے گی دوالو کے فرق سدے لنبنے کور دے خپل دے دا سدے پردے دے لنبنے خپل دے دا سدے پردے دے دقا مثال دے بس کر دنیا کور دے خپل ہو گانا کہ دا خزما کور دے ولی تلال زما دا پلار دا زما رور تی ولی لار دا زتی ولی زم نو زب خپا میں چغی بم وام جگڑے بم کوم پریشانی بم وی او کدا دیو گانا چې نه یاره خیر دې کدی نه لاړم بل بدینه خدای خرا کی چې جنت ته دا گاونډیان خو یاره ټیکو لګ مې زلور پسې خپه دي چې دا بابا ته لاړ خو ممکن دالته کې د صحابه او گاوند لاله ممکن دالته د انبیا او گاوند لاله دا معمولی ارزی دی التلا نو لګه پریشانی وی دانه چې نه بی خو کدا کور دی ارزیو ګڼو نو ډیر قوبل بنه کې او ډیر چغه بنه اوس دا کور ارزی دی هغه مستقل دی نام زمونږ ایمان دی دی ارزی جون کې باغه کار کې چې هغه مستقل په خشته کې او داغي پټې نه نسخه ده هغه صدا رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان لکه دار واستل چې د قیامت لوی ورځ برازي مانه بدري ته پوسه کېږي یو تپوس دا ان عمره فی عمر د سکه تیر کو عمر کې بالخصوص ځواني ان شبابه چې ځواني د سکه تیر کړه نمبر 1 دویم ان ماله د مال ددنه من ان اکتسبه فی پسکه دی اوګټو پسکه دی خرج کړه فی منفقه او دریم نمبر د علم او د پوهه متعلقه تا د خپل علم پوهه نه څه فائدہ واغشت مونږ علم در سره او ولې نه کړي زکات تر معلومو چې فرضو نو معلوم ولې نه معلومو او جی معلومو ولې بیان دی ور کړي حج در معلومو چې فرض دی جی پتہ نه لګیدا ولې پتہ نه لګولا چې ته بچا د نږدې شوی کنه جی فرضو پتہ وراتا بیا دی ولې نه کړي مال خو مې در کړو دا تاسو نه بکیږي نو کدا زړه کې ستاره واست چې دا تاسو په باندې کیږي زب الله له جواب ورکوم بدرین د کامیابی راز بل نشته یو مثال بتا سول درکم د چا یو ډیر لوی سړی دی ډیر لوی محدث ته زمانه دی عبد الله ابن مبارک دا هغه پلار دی نوم یې مبارک د یو امیر غلام دی هغه امیر
د باغ نوکر مقرر کړی دی چې ته به باغ کې زما ډیوټي کې خصمانه به کې ستا دا ډیوټي ده او باغ یې وله ډېر خشته جوړ کړی دی د دې امیر میلمانه راغلل چې رالل دې میلمنو ته وایي چې دی چې زما باغ لا زما چمن لا یو نوکر مې دی ډېر زبردست او داسې خشته باغ یې لګولی دی میوې چمنونه بوټي هر څه پکې دي په لاره ورته صفتونه دي هلته یې بوته چې بویه ته باغ کې هغه ډېر ښه سوری دی چمن دی او اوبه دي ابشارونه دي او میوې دي قسم قسم ګلونه دي چې کېناستل د خم سترګې اوچتې دي میلمنو ته چې دې ته باغ وایي هغه غلام ته وایي مبارک ته ورشه یو انار مزیدار وشوکوه دې میلمنو له راوړه انار یې وشوکو چې ما ته یې که ویې سکه ترش دی هلکه دا تیو ترش دی ولې راوړه بل څه خوږ وګوره چې هغه لاړ بل یې مات کره ویړه هم ترش دی ورشه بل راوړه هغه لاړ غټ نه غټ پکې ګوري خو دا تجربې سره که تاسو ته پته لګي چې څومره غټ ګوري دا ټول تراوي او چې دا چیپړ غوندې واړه شانتي وي ما یو دل پېښور کې انار اخیستل نو ما ته خو پته نه وه سړي ته مې رورې ښکلې غټ غټ پکې وګوره دا دکاندارانو سره عجیبه خلک دي هر قسمه پکې شته دا ځان له موضوع ده اوس هغه چې راوړل کور ته راوړل کور ما ته وي دا د ناردانې له راوړل مې نه خوراک له مې راوړي دي وي دا خو دې ټول تراوه راوړي دي ما خو هغه کم وخته وي چې غټ غټ پکې وګوره نو بیا طالبانو ته مې دا قصه وکړه نو هغې وی غټ ورته مه یادوه دا غټ خو تراوه دي او چې کوم چیپړ زیړ غوندې وي خړ شانتې دا پکې خواږي مې ممکن دا مبارک هم زما په شانتې و غټ غټ انار یې کتله به ټول تراوو چې تراوه دي دی ورته غصه شو هلته کې مېلمنو ته ملامته شو چې مستده خو ما صفت کو دا کمښت خو په انار باندې هم نه پوهېږي وی تا د انار د باغ کې دومره موده تېره کړه ته پکې خوږ او ترش نه پېژنې وی نه ته څه له دیری وی زه دې له دیری یم چې د بوټو ته دې وګوره د ابشارونو ته دې وګوره د ګلونو ته دې وګوره ما دله باغ جوړ کړی دی هر قسمه میوه شته اوس زه ترش او خوږ څه پېژنم تا نه دي سکلی وی نه سکله خو زه نه یم مقرر حرام وخورم تا راته ویلي چې خوره بس پوه شو که نه چې سړی خو حلالي دی د انار د اوسه پورې نه دی سکلی خلکه ستا ډیوټي ما دې نه مې ټرانسفر کړی زه سیکرټریټ ته محل کې به ډیوټي کې ما سره هلته کې ترقي والا ورکړه هلته لا هلته د بادشاه په کور کې د امیر په کور کې خدمت کوي یو ځل د امیر صاحب ډېر پریشانه دی چې پریشان دی دا مبارک ورته وی بادشاه سلامت امیر صاحب ډېر پریشان دی ولې وی تا ته پته ده زما لور ده او ډېره خشته ده او ډېره هوښیاره ده دقه یوه ده او دنیا خلک رشتې غواړي بادشاهان زامنو له وزیران خو زما اړه فیصله نه کوي چې چاله ورکم ځکه چې یریږم چې داسې چاته په نکاح کم چې سبا به پې ظلم کوي لور به مې خپوي وی حضرت دې کې د پریشانۍ څه دي وی ګوره د الله او د رسول په خبر عمل وکړه څه به ټیک شي موږ له زموږ ښکلي پیغمبر خشته دین راوړی دی او موږ ته خشته څیزونه ښولي دي څه دي وی دې ټولو رشتو کې نیک هلک وګوره چې کم نیک دی بس هغه له په نکاح که بس نیک سړي که ښځه خوښه ده خو ژوند دوباله دی خشته ژوند به تېرېږي که خوښه نه ده نو ظلم خو به پې نه کوي نیک له ورکوه یاره وی زما خو د زندګۍ فکر ختم که کور ته لاړ ښځې ته وی هغه مبارک خو زما سوچونه ختم کړل فیسنګ وی دې رشتو کې نیک هلک به وګورو چې کم پکې نیکي بس هغه له به ورکو وی بس ټیک شوه یاره ښځې د دې مبارک نه پکې نیک لاسوک دی دا خو ډېر نیک هلک دی حیادار مونږ وپېژن دله به په نکاح او زمونږ نوکر مونږ ته ځای چې جارو کوي ښځو کې خو عادت شته که نه وی بس نوکر موکر قصې پسې به نه کوم دله یې ورکوم جنیم رضا و په دې چې دا هلک نیک دی صالح دی جنیم صالحه وه ور په نکاح کړه چې واده سینګ لومبۍ شپه ده دی لاړ غیب شو ښځې ته سوال جواب ولېږه چې ډوډۍ به درله زه رالیږم زما ډوډۍ به خورې د پلار د کور به نه خورې څلوېښت ورځې پس راغی څلوېښت ورځې پس راغی نو ښځې ته نږدې شو ښځه ورته وایي چې د نوم خوښ ولې دې په واده نکاح اخېستم تا ولې د کولم چې خوښه نومه وی نه زما خوښه وي پلار دې نیک سړی دی بیا هم بادشاه دی پته یې د خوراک نه لګي ما در باندې 40 دن حلال خوراک وخوړه چې ستا د وجود نه هغه حرام اخوځي ختم شي پاکه وینه پیدا شي او زما وینه هم پاکه د مزدوري کوم حلاله نو زما نیت دا دی چې مو تا سره یو ځای شو او یو بچی خدای راکړي هغه پاکي وینه پاکه مور پلار بچی پاکي زما نیت دا دی چې په هغه بچي د پیغمبر علم زده کوم نو چې د پیغمبر د علم دپاره پاک بچي نو فایده به ډېره زیاته ډېره ښه ده نو خدای والا ومقصې وکړه یو بچی ورکړه هغه له نوم کېښود عبدالله ابن مبارک دا نوم یې وله کېښود دې لویږي ورو امیر مړ شو د هغه د مال لویه حصه لور له راله مبارک مالدار شو لوی دولتمند شو لیکن
الگ کی سنگ لویږي لو پرې طرف تلا مال چریری بچي لو فرکیږي لو فرکیږي کباب رباب پواغه دم توپ قصه پسې مورم ورته نصیحت کوي پلارم نصیحت کوي اے بچي ته موږ دل نه وي غوښته تا لپاره خو موږ د واده غلوم بهش په قربان کړی دا پلاروي ما خو تعالی مزدوري کړی دي کتاب باندې د پیغمبر علم زده کوم الک نه سمېږي توبه وباسي بیا پګن سات اخره کې عبد الله ابن مبارک وی یو ځکه ملاستو مودم خوب کې یو باغینم یو خشته باغ دی باغ پسانګ یو مرغې ناسته ده مرغې د قران شریف یو آیات دی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله په مسلمان لا دا وخت نه دی راغلی چې داغه په ځل کې د الله یا پیدا شي اوس پوری دا مسلمان د الله نه غافل دی وراوی شم چې دا مرغې خوار سماته اوریدل ورول راغی بس بابا زمادن نه پستو بن الا مال پیسې راکې تجارت لازم لو پرې نه تو بن پلار وی راشه تجارت خدي خو چې ګن خلاص شي څومره پیسې درکم 10000 درهم براکه 30000 درهم شرعي روپے ډېر قیمتي د نن سبا هغه ولا ورکل لړ تجارت پسې و نو تجارت خو باغه زمانه کې د خان او پیاده به پمیاشتم بار پکلونو بارو اخره کې راغ خپل وطن ته وګرځید چې راغ لوی بارونه په سارو باندې بار کړی دي چې څنګه دی راو رسیدا پلارم خوشاله دی ورته بچي مال دې جوړ ډېرو غټي بابا دا خان ګورا دا چې څومره ډکتی دا ټول می غټلې دي ستا پیسې می ډېره قیمتي کړی دا پلار خوشاله دی چې راغی هغه بارونو نه صادرونه لرکړل او هغه بارونه لاندې په ځمکه کې خودل اټول کتابونه دي بچی داسې شي دی تا خو چې تجارت لازم وی بابا ما د رسول الله مبارک د علم تجارت وکړ ما د مبارک پیغمبر د خبرو او داغه د علم او داغه د پوهې تجارت وکړ دا ما دغه ستا 10000 روپۍ په دې ولګولې او عراق او مصر او شام او مکه او مدینه او کوفه په دې وګرځېدم او چې چا به راته وی چې دې سړي سره د نبي علیه السلام یو حدیث پروت دی نامه مې دې لیکه دا کتابونه ټول د حضور پاک د علم نه ډک دي پیسې مې په دې ولګولې پلار الله بچې دقې له ته مونږ غوښتې وي شکر دی تجارت کې د کمیشتا وی او پشتا پکې دا نور پیسې والا شابه تکلش تجارت تی پورا کا عبداللہ ابن مبارک تے خدای جوړ کا کوفه تر روان دی دنیا خلق استقبال ته ہوتے دے هارون الرشید وین زبار په بام ولاړه دا وی دا سجل سجلس ته وی دا عبداللہ ابن مبارک را روان دی دا استقبال داغه کیږي وی هاذا هو الملک لا ملک هارون الرشید بادشاہ نه دی دا بادشاہ دی هغه د خلکو په زړونو بادشاہي کوي خو په زور او په پولیس یې کوي او د خلکو په زړه حقیقي بادشاہي دی د انورو ګرمه ته ګوره چې خلک ورته ولاړ دي څوک ته خدای جوړ کو عبدالله ابن مبارک کم سړیو حج لبته اعلان به وکړو ما سره څوک حج لږه راځي نو حج لبه مفت خلک بوتل په زرګاو خلک به مفت بوتل نو یو ورځ حج روان دي خلک ور سره دي نو یو جنیر له داسې ماشومه غوندي بچنګي دا یو مړه مرغه روچته کړل نو دی وته وی دی ځان لیکا ای بچی دا سکه بلې امړه مرغه وی زما یتیمه ما او ما شومان درونه خويندې مې یتیمانان او جیدات پلار ممر د جیدات تر قبضه کړي نو سود خوراک سنشت سورو دینار تیریږي نو مور مې وی ورشه بچی چې تمړه مرغه وګوره راوړه چې وې شوم دی بچول دا بسخري لګي را تمري چنګيږي خېټه نو دا وړما دا بوله خټ کو د ماشومان بوخري نو اخوا شو خپل مرګري ته وی مونږ ته واپس کلی پورې رقې پورې سمره پیسې پکار دي وې دومره پیسې وې راوړه ټوله پیسې جنې نه ورکړې بچي زه کورتا او دا پیسې مور لور کا او په دې خپل کار کوي سخت کال به حج نه کو ډیر موکړې دی بیا بلل شو واپس شو عرفات میدان کې یو عالم خوبی نه عرفات میدان کې دی نشته عرفات کې واپس لاړ خوبی نه الله په خوب کې ویني منظر په خوب کې ویني الله وی چې دا څومره خلق دي د عرفات په میدان دا ټول کراس حجونه نه دي قبول حالانکه عرفات میدان کې د ګناګارو خدای قبل الله وی دا فلان کې حسین لو فلان کې لا زوی دا مې مر سره وبخه دا ټول کراس شو نشان راخ کسور نشان دا حجونه نه دي قبول ولی بس نه قبلو الله مستغنی بادشاہ دی بیا الله اعلانو کا فرشتو تا زاده ټول مې د یو سړي د وجه د دوی حج قبول کو چې هغه نه دی راغلی خداغه د وجه د ټولو قبلو فرشتي وته وی الله غسوک ته وی عبد الله ابن مبارک دمر لوی سړی ته خدای جوړ کو د حدیث استاد لوی شخصیت لیکن چمری کنه دې نقطې لرازم چمری
نو شاگردان ته غیر چا پیره تاو دي. نو شاگردان ورته وای دی شاگردانو ته وای ما لاس خپونو نیسه پزمکه مې کېنوي. هغې وی چې زړه به تنګ نو سړی بیماری تکلیف نو هغې اوچت کا لاندې ورته ګدی برابروي وی نه لرې کې ګدی په دا خاورو مې کېنوي. صاحب د امیر د خاورو کېږي جامې لرې کوه په دې خاورو کېناستو او مخې قبلې ته کړې او شاگردان ته غیر چا پیره تاو دي او رب العالمین ته په هغه خاورو ناستې او لاسونه اوچت کړل او الله ته په چغو چغو په ژړا شو او دا خپله ږیره دغسې ونیوله. یا الله عبدالله ابن مبارک تش تور تاله در روان دی الله ته به ورسره څه کوي. ځان ورسره جاړي چې حضرت ستا دا حالت دی او ته دې وخت کې وایې چې زه خالي لاس روان یم. وی نه الله ډېر لوی ذات دی پته نه لګي د خدای په چاسه په دې ټکې الله خوشحالېږي. زه به څه کوم حقې کې دې ساوتې ده هغه جړا کې دې ساوتې ده د کمال. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د حضور پاک څومره نږدې ملګری دی تر دې خېټې پورې به کاڼې تړلی. یو ځل ورسره یو رومالو اعلی قیمتي رومال دی ورسره د پاج پوزه پکې سورۍ بح بح واه واه. ابو هریره یتمخطو په دې رومال کې پوزه سوڼی نو په جړا شو. وی د حضور پاک د منبر خوا کې به بېهوشه پروت وم. وی خلکو به سټ ډلتې راکولې چې ابو هریره لیونی دی. زما د قسم پالۍ که لیونی بم د لوږې د لاسه به بېهوش وم او په لوږه ناره به لګیا. حضور پاک به ابو هریره صاحب وی لارو کې به ناستم د مدي جماعت نه بار یو سړی به تېرېده سوال خو حرامو ما به ما ته د قرآن شریف یو آیات ووایه. دې کې به مې دا غرض و چې دې به کور ته مې بوځي په لار کې خو به نه وي ډوډۍ به راباندې وخوري. داسې حالت و زما ابو هریره وی. او بیا د حضور پاک 5384 یا 15 یا احادیث ته دنه حضور امت ته رسېدلې دي لیکن چې کله مرینو په چغو په جړا دی. ولې جاړې صحابه به یو ورته وي زما سلام به وي په نبي علیه السلام بل به وي زما سلام به وي یو ورته وي زما سلام به وي بل به وي زما سلام او جاړي. چا ورته وي ولې جاړې مرګ نه یریږي ویاو وی لږ سات پسې د حضور پاک سره ملاقات کېږي بیا ولې جاړې وی سفر ډېر اوږد دی او سامان ډېر کم دی. سفر ډېر اوږد دی او سامان ډېر کم دی. سړی چې دوبۍ ته لاړ شي 2 کاله پس خو به راشي که لیکن لینډ ته لاړ شي 10 کاله پس خو به راشي. خو د مرګ په سفر چې کوم سړی وروته دی واپس د خپل کور ته راتلی شي نه ختم. هغه جامې ولا بیا وویشي بوټان ولا بل ورکي هغه صادر ولا خیرات کی بس ختم نشي راته. اعمال تقسیم کی هغه د نوم نه ختم کټ دا اراثت انتقال کوا اکور ددن الله دی بیا نشي راتلی. سفر ډیر اوږد او سامان ډیر کم لکه یاره پیدا کړو دنیا جون. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کم شخصیت ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کم وخت کې ایمان راوړ په نبی علیہ السلام ایمان راوړي. ابن ماجه کې حدیث ته ابن ماجه کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی استبشر اہل السماوات بی ایمان عمر دا اسمان فرشتو دا عمر پا ایمان یو بل لزیر ورکی دا اسمان فرشتے ور ترغاڑ یو بل سرا او یو بل تا مبارک باد ورکی عمر مسلمان شو. او آیات نازلے گی یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من اے پیغمبر بس اللہ دم کافی دی مسلمانان جو بہادر در لراغے دا دی کافی دی. اگا حضرت عمر یو ذل حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ یو صحابی دی دا حضور پاک ډیر پټ رازونه دی ورسره ډیر پټ رازونه اگا ځان لکه ګوره کم عمر دی الله فرشتي مبارک باد ورکی دا غ په ایمان او حضور پاک یو ځل نه سو ځل د جنت زیری ورکړي دی او فرمایي وی دا زما وزیر دی. او یو ځل حضرت ابوبکر دغه خیل اسنونی و عمر د ګست اسنونی و دواړه روانو وی هکذا نبعث یوم القیامت قیامت پر ورځ به موږ دغه سپاسو. او کم ځای کې دفن دی حضرت عمر ابوبکر رضی الله عنهما چې کم دی دواړو جهانو سردار دفن دی. دا مسله د دین دا چې کم انسان خوره د کم ځای وی کنه نو اقا ځای ته رسیږي. پته ولګېده چې د حضرت ابوبکر او د عمر خوره د پیغمبر د ګوان خوره ده. د کومه خوره ده؟ د ګوان خوره د حضور پاک خوره پاکه ده کنه. د ګوان خوره په دې ته کې دی شي پاکه خوره ده پاکه. لیکن د عمر باندې دومره یاره غالبه ده مبشر بالجنت ده مبشر بالجنت جنت زیره ده اشره مبشره کې ده. حضور پاک یو ځل نه سو ځله جنت زیره ورکړي ده
حذیفه ابن الیمان ته وی دلته راشه، وی حذیفه وی تا سره خو د پیغمبر علیه السلام ډېر رازونه دي که نه؟ وی یو. وی منافقین یې درته ښوولي دي؟ وی یو نوم یې راته ښولی دی، یو نوم ته یاد دی؟ وی یو. خو ګورې عمره خفه کېږه مه مانه تپوس د چا ونه کې خیم به نه، ځکه دا د حضور پاک راز دی. وی نه، ته د منافقانو دا لیست لغوندې وګوره، د عمر نوم به پکې وي که به نه؟ الله اکبر. دا یره ده د الله، یره ده، یره دا پې غالبه ده. هر څه ته یره چې راشي زیر ییر شي بیا د انسان نه. نو لمن خاف مقام ربه، زړه کې چې دا یره راله جنتان، یو جنت نه برق برق باغونه به رب العالمین درکوي، رونو په دې زړه کې دا یره پیدا کړي. دا کور عارضي وګڼئ، مستقل مه ګڼئ. دا سوچو کې په ذهن کې کلکه یقین وساتئ چې یو وخت به دې کور نه موږ ځو به. دا امسایهګان یو موږ، پردی کور دی موږ نه پاتې دی. څو ورځو دپاره موږ میلمانه یو، پکې دې نه خامخا ځو. هغه اخیری جون کور چې هغه نه ختمېدو والا زندگی ده، کوشش به کوو چې هغه زندگی زمون خشته شي، هغه خوشحاله شي. هغه هله خوشحالېږي چې د آخرت دا سوچ مخکې کې ما نه به الله ته تپوس کوي، زه به څه جواب در کوم. ما چې څه کړي تپوس به کوي، زه به څه جواب در کوم. نیکانو صالحینو سره ناسته وکړئ، علماو تقریرونه واورئ، او دین طرف ته رغبت وکړئ، او په خپلو مړو غمونو ټولو کې خپل رب یاد وساتئ، د خپل پیغمبر مبارک تعلیمات یاد وساتئ، د خپل پیغمبر مبارک د صحابه او د هغې په نقش قدم تللو کې علماو له لاس ورکړئ، د هغې سره په نقش قدم روان شئ، د هغې لمنې ونیسئ، په ښه طرف بمبوزي. دا یو څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې. دعا د جمع وکړئ د حاجي صاحب د والد محترم دپاره چې د آخرت لوی سفر د راحت وګرځولی کې. الله دې د آخرت سفر د راحت وکړي، الله په قبر انوار نازل کړي. انسان دې که څه تقصیرات غلطۍ دې شوي، الله هغه ورته معاف کړي. که به بیماري تکلیف یې تېر کړی، د هغې اجر وله په قبر او آخرت کې د ثوابونو په شکل کې ورکړي. وارثانو له صبر ورکړي او د دغې غم په عوض کې ورته اجرونه نصیب وګرځولی کې. خو پروردګاره دا چې کم خلک د دعا له راغلي د جنازه کې شرکت کړی دی، هغوی له اجرونه ورکړي. ځان ته هم دعا کوي الله ته زموږ نه راضي شي، خدای د آخرت لوی سفر هم د کامیابۍ کې الله ایمان هم نصیب کړي، الله ته زموږ نه راضي شي، الله زموږ توبې قبولې کړي، الله زموږ په اندامونو هغه عمل راوړي چې ته پرې خوشحالېږي، هغه عمل چې ته پرې خفه کېږي د هغې نه هم خدای په میلیونو میلیونو لرې وساتئ. رب العالمین مشران چې ستاسو زموږ د چا وفات دې وبخئ، او مونږ ته او زمونږ کشرانو ته د ایمان او د اسلام د زندګۍ هدایت نصیب کړي، د دنیا او د آخر خیر زمونږ د دوی نصیب کړي، د دنیا او د آخر د شر نه مو ساتئ، د فتنو نه مو ساتئ، او د دې عریانیت چې کوم سیلاب زمونږ په دې وطن را روان دی، الله د هغې نه په امن و امان کې وساتئ. خدایه ستا د خوښې زندګي م نصیبه کړي، الله ستا د خوښې زندګي م نصیبه کړي، ستا د خوښې زندګي م نصیبه کړي. د مخلوق د احتیاج نه مو ساتئ، دنیا کې م ډېر فراخه مال نصیب کړي، د دنیا ښکلی ژوند م نصیب کړي، د مخلوق د احتیاج نه مو ساتئ، د دنیا مال او دولت هم د آخرت د ګټې ذریعه وګرځئ. اللهم اغفر له وارحمه ولا تعذبه، اللهم نقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.